نو موږ د خپل مال دا ته وایي د مال خیره ده نو موږ خپل مال پاک کو یو وخت سړی چې زکات نور کوي دغه د پیسې د مال د دولت د قیامت په ورځ به د یو شاجي پور باندې د غدر تراسي یا نغج پیسې در څخه نو دغه سپین زر د $200 بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د زکات د مسائلو په سلسله کې د اوله حصہ ده څنګه چې موږ ټول په خبر یو چې د زکات وخت را نږدې سو زکات هر څوک چې راباسي پر خپل وخت چې راباسي خو اکثر خپل وخت د روزې پر وخت شي نو غوښتنه مې چې د هغه په سلسله کې یو څه مسایل سره شیر کوم ماته هم پیدا ورسیږي تاسو ته اول زکات چې دی دا ورتوای پاکیته نو موږ د خپل مال دا توای د مال خیره ده نو موږ خپل مال پاک کو یو وخت یو ځای غلا سوی و انو زرګران و غلا سوی و نه یو چا ولکه چې زکات نه دی ورکړي نو دا د مال خیره ده باید څوک زکات ورکي او مې خدای تعالی د مال حفاظت کوي او هم مسکینانو ته فائدې رسیږي غریبانو ته فائدې رسیږي نو باید چې زکات ورکي بیا دا د الله یو امر دی په اسلام کې چې 15 بناوي چې په هغه کې یو مهمه بنا چې ده هغه زکات دی و پر داسې سړی چې پیسې لري خدای تعالی ورکړي دي هغه کې د موصول دي چې د باید زکات ورکړي او په دغه آیت چې ما درته ویل په قران مجید کې چې واقیموا الصلاة واتوا الزکات اوس صلات یعنی المنځ وکه هغه بدني عبادت دی او واتوا الزکات زکات ورکه دا به مالی عبادت دی نو هم بدني عبادت وکه هم مالی عبادت وکه خدای تعالی زموږ څخه غواړي او مما رزقناهم ينفقون چې ما پیسې درکړي دي هغه د خدای په لار کې تاسو ټوله خیراتوي نو او بیا په حدیث مبارک راغلی دی چې هغه سړی چې زکات نور کوي دغه د پیسې د مال د دولت د قیامت په ورځ به د یو مار په شکل کې تبدیل سي او پر دغه شاوخوا راوګرځي او د ته ډیر تاوان ورسي او بیا ورتوي د مار ورتوي پک مار وي انا کنزک انا مالک و زستا خزانه ما زستا مالوم تا زکات نور کوي نو نن بیا دې ته وویني چې تاسو سره چی کیږي نو الله تعالی هر مسلمان ته توفیق ورکړي چې زکات ورکړي او بیا څونه لړ دی زکات په $10 کې دیګر سره $25 ورکړي 2.5% په $10 کې دیګر سره $2.5 ورکړي 1000 روپۍ چې 25 روپۍ ورکړي 1000 افغانۍ چې 25 افغانۍ ورکړي نو څونه لږ باید مسلمان خو سخی د نورو غم مخوري در زکات لا ډیر باید چې ورکړي زکات خو مینیمم دی چې پر هر چا فرض دی مګر د فرض علاوه باید چې د نورو سره شو کې مرستو کې او داسې مسلمانانو ورونو خونجستا چې ماشاءالله دی د خلکو سره خیراتون او صدقات او خیراتون ماشاءالله خدای تعالی مشتوم دا کوالټی راکې د سخاوت نو د زکات مسائل د خیره دا به یو څو حصے د زکات مسائل نو ما غوښتل چې تاسو سره شیر کوم اوله مسله به دا بیان کو ګوره چې زکات را باسه د هغه طریقه چشته د زکات طریقه دا ده چې پر اوس مثال روزه کې ته زکات ورکړې نو دا روزه کې چې ته زکات ورکړې نو روزه را لستا د زکات وخت رالی اوس نو څه چې ستا باندې پورونه باندې دي کرایه باندې ده دا ټول شیان د دستکې انشورنس د موټر پاته دی یو موټر جرانیولې دی میاشتانه پیسې ورکې دا هغه یو کال پیسې تل دغه د خپل پیسو سم ماینس کوي منفي کوي
اوس نو دا ټول شیان چې د خلکو پیسې در باندې دي، کرایه در باندې ده، انشورنس در باندې دی، موټر چې رانیولې دي، میاشتانه پیسې ورکوې، دا ګرته شیان دا ته ماینس کوې، منفي کوې. اوس نو ستاسو چې پیسې پاته سولې او هغه دغونه پیسې دي چې نصاب ته رسیږي، نو بالا پر تا باندې زکات فرض شو. اوس نو نصاب څونه دی څنګه موږ ته معلومیږي چې دا پیسې نصاب ته ورسېدلی که نه ورسېدلی؟ نو په هر وطن کې نصاب جلا جلا دی. اوس په کاناډا کې چې دی هغه تقریبا $600 دی، معنا دا د سپین زرو قیمت دی، معنا 612 ګرامه سپین زر دا تقریبا په $600 دی. نو که تا $600 درلودله نو اوس باید چې ته زکات ورکې. یا چې $500 درلودله نور بالابود سامان د څه پروت دی، د تجارت سامان د څه پروت دی، یا یو نغج پیسې در څه پروت چیږي، یا پر یو چا چې پیسې باندې جي، نو چې هغه ګرته درته راسي هغه نغج پیسې چې پر یو چا چې پور باندې دی هغه درته راسي، یا نغج پیسې در څخه جي، نو دغه سپین زر د $200 چې دغه ورسره یو ځای کېږي، نو دا که سره یو ځای سولې او $600 ته ورسه، نو پر تا باندې زکات فرض شو. ته به یې چې خپل زکات ادا کړې، که نه ګناهکاره کېږي. نو د هر وطن د زکات نصاب چې نصاب دې ته وایي چې دغه سړی ته خان بولل کېږي، چې دغه سړی ریچ پرسن دی، دغه سړی خان دی، اسلام دغه لیول ایښی دی، هغه ته نصاب وایي. نو په هغه کې اول دا دی چې په کاناډا کې $600 دی، په امریکا کې چې دی هغه تقریبا $500 دی، په پاکستان کې چې دی تقریبا 15,000 او 93,000 په مابینس کې دی. بعض خلک 15,000 وایي، بعض علما 90,000 وایي. نو که دغه 15,000 یو چا درلودلی نه دی زکات اخیستلی سوی، نه به چې موږ یې ورکړو او دی به چې زکات ورکړي، او دغسې $600 چې دی لري نه به چې زکات پر ده کېږي او دی به چې زکات ورکړي. نو دا د امریکا او د کاناډا او د پاکستان د افغانستان د روس پورې ماته نه دی را معلوم سوی، هغه چې را معلوم سي انشاءالله هغه به انشاءالله عادي سره شیر کو. که یو چا تور معلوم دی د یو چا څه ښه معلومات لري هغه زما سره شیر کولی شي چې د افغانستان کې اوس نصاب څو دی د سپینو زرو، د هغه په حساب فیصلې کېږي چې پر دغه سړي باندې زکات فرض شو که نه شو. نو د هغه طریقه ما در وښوله چې یو چا ته زکات ورکوې، د هغه طریقه هم دغه ده. زما څه چې مسایل پوښتنه کېږي یا د نورو علما څه دی ټول شیان راته بیان کړي. کور خپل نه دی، موټر خپل نه دی، او پلار خان دی، دی نه دی خان. دې مسایلو ته ضرورت نشته چې ټول ایکسپلین کې تفصیل سره یو ملا ته ووایه. هغه ته صرف ضرورت دا دی چې ته خپله وګورې چې دغه سړی د نصاب پیسې لري که نه لري، او د نصاب دا ما درته ویله چې سپین زر لري یا سره زر لري یا نغج لري یا تجارت پیسې لري یا پر یو چا پور باندې دی یا زاید سامان په کور کې لري چې بالابود سامان یې د هغه قیمت دغونه ته رسیږي. د هر وطن دا جلا حساب دی. نو که دغونه ته رسېدی نو بالا پر دغه سړي باندې زکات نه کېږي، او که نه رسېدی نو پر دغه سړي باندې زکات کېږي. بله مسله دا ده ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې زکات ورکوې، که چې د یو چا د خواسته زکات ورکوې که هغه په خبر نو او تا ورکړي زکات چې نه صحیح کېږي، د هغه سړي زکات نه صحیح کېږي. هغه باید چې په خبرې خصوصا حتی چې کور والا اکثره د میرمنې زکات چې دی خاوند یې ورکوي، باید چې میرمنه په خبره یې او د خاوند میرمن ته وایي، میرمنې ته وایي چې زه ستا د خواسته د زکات ورکومه، ستا اجازه ده که نه ده؟ نو هغه به وایي چې و اجازه ده. ولې که ولې اکثره زموږ په کمیونټي کې د خاوند چې زکات ورکوي دا یې نه ورکوي، مالک یې اگر چې دا ده په اکثره کورو کې دا یې مالک کوي، مګر زکات چې خاوند ورکوي نو چې ورکوي باید چې ورته ووایي چې ګوره زه دا زکات ورکوم ستا د طرف څه، او دغسې د نورو طرف څه هم ته زکات داسې نه سي ادا کولی، بلکې هغه ته به وایې، هغه به اجازه درکوي چې و زما د طرف څه دا زکات ادا کړه، نو بیا زکات صحیح کېږي، که نه صحیح کېږي.
او بله مسله دا ده چې صحابه کرام به د زکات په شعبان کې ورکوي، د روژې انتظار به نه کوئ. اوس شعبان شروع ده، یو څو اوته یو نیمه اوته دوې اوچې پاته دي روژې ته، نو اوس یې ورکړه چې د غریب یو ښه په اوسي چې غریب دا روژه په ښه ارامه، په ښه هېڅ ګروم غم فکر نه وي ورسره چې زه به څنګه کومه، چیش به د کومې خاصه به ډوډۍ کوم. نو دغه زکات چې ده ته ورسېدی، بالا د غم و فکر زنځیرې رسو. بله مسله دا ده چې یو څوک وغواړي چې زکات د وخت تر مخه ورکړي، معنا وخت چې په روژه کې دی راولاړ سو 5 میاشتې در مخه ورکړه زکات، هغه هم ورکولی سوی چې هغه خپل وخت د زکات وخت چې رالی بیا چې د خپلې پیسې سره یو ځای کړي، که پیسې هغه دور کړي وي هغه چې ځنځي ماینس کړي، انو کادی چې دی ځنځي ماینس کړي منفي کړي، که دا زکات ورکړی وو نور بیا هم پر باندې سول هغه بلا بوجي ورکړي، نو هغه پیسې درته ورمعلومې دي چې 5 میاشتې در مخه ما زکات را ایستلی دي، هغه $500 وی، او اوس پر ما کېږي $10 دا 500 به چې زه ورکړم، او که 1500 سولې نو 1000 به چې ورکړم، 500 ما ورکړي دي. دغه یې طریقه ده. بله مسله دا ده چې زکات چاته نسي ورکولی. زکات چې دی هغه ته خپل اولاد ته نسي ورکولی، خپل مسي ته نسي ورکولی، خپل کړبسي ته نسي ورکولی، پسې ځه دغه ته زکات نسي ورکولی، دغسې پلار ته نسي ورکولی، نیکه ته نسي ورکولی، تر نیکه ته لوړ پسې ځه. د هغه علاوه ورور ته ورکولی سوی، خور ته ورکولی سوی، خاله ته ورکولی سوی، عمه ته ورکولی سوی، اکا زوی ته، ماما زوی ته، ټولو ته ورکولی سوی. صرف دغه 2 رقمه خلک دي چې زکات نسي ورکولی. نو انشاءالله نور مسایل به بعد بیا بیان کو. خدای تعالی چې موږ ته توفیق راکړي چې زکات راوباسو او په ښه طریقه یې راوباسو او خپل مستحق ته ورسوو. ولې چې دا مسایل ډېر خلک نه به پوهېږي زکات ورکړي، مګر مسایل یې سم نه یې زده، نو ډېر غلطیانې وکړي، نو داسې نه خدای نه کرده زکات چې خراب سي. دغه ویډیو د نور سره هم شیر کړي، کېدلی سوی چې هغه په خبر نه په خبر سي، تا هم په ثوابو کې شریک سي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.